دا د اچین د شډل سیمې هغه ښوونځی دی چې په 13 کلنه جګړه کې ترې د سنګر په توګه ګټه اخیستل شوې. په ودانۍ کې د سپکو او درنو وسلو د مرمیو سوري له ورایه ښکاري. خو سیمې ته د خلکو په راتګ سره زده کوونکي هیلهمند دي چې یو ځل بیا به ښوونځي ته لاړ شي. خو کیسه بل ډول ده. د دې ښوونځي د دروازو او کړکیو سربیره ټول درسي مواد او وسایل په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. زموږ د مکتب فرش نشته، چوکۍ هم نشته، کرتاسي هم نشته، د شاګردانو کتابونه نشته، معلمین د دغه سره مخ دي، د هغوی ترقي تعلیمونه، د حاضرۍ کتابونه دا فعلا موږ نه لرو. موږ په دې باره کې معارف سره خبره کړې ده، مدیریت معارف د اچین سره پیشنهادونه مو ورکړي دي، خو تر اوسه پورې نتیجه نه ده رامعلومه شوې. یعنې یو غټ در چې موږ ته رسېدلی هغه د مکتب دی چې هغه بیا نه موږ برداشت کولی شو او نه هغه بیا موږ داسې وخت پیداولی شو چې موږ واړه بیا سبق ووایو. دا چې دلته جنګ تیر شوی دی، جګړې تیرې شوي دي، طبیعي شوې ده، کورونه وران دي، مکتبونه وران دي، جومیاتونه وران دي، کلینیکونه وران دي، سړک هم وران دی، بند نشته. خو اخوا د ننګرهار د معارف ریاست مسؤلین بیا وایي د اچین د زیانمنو شوو ښوونځیو لپاره یې پلاوی ټاکلی او په نږدې راتلونکي کې به دغه ستونزه حل شي. یو ځانګړې پاملرنه موږ د اچین دپاره په نظر کې نیولې ده، د امکاناتو د برابرولو، فرشونه ورکوو، سترنجې ورکوو، خیمې ورکوو او یو پلاوی هم واستولی د انجینرۍ له خوا نه چې هلته معلومه کړي څومره خساره رسېدلې ده. بیا موږ هغه پیسې چې موږ د ترمیم دپاره لرو، موږ هغې دپاره هم یو هیات ګمارلی چې معلومه کړي څومره پروژې زموږ د کار لاندې دي. د دې پروژو نه چې اضافه هر څومره پیسې پاتې کېږي یا به مخصوص د اچین دپاره وي، ځانګړي وي. د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې د جګړو له کبله د 15 بابا ښوونځیو ودانۍ ویجاړې شوي او 12 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي چې له امله یې 3000 زده کوونکي د زده کړو له نعمته بې برخې دي.